په میدان وردګو ولایت کې د شهیدانو او معلولینو چارو ریاست مسؤلین وایي ورسره د ثبت شوو شاوخوا 18,000 یتیمانو او 4,000 معلولینو کې د مستحقو کسانو پیژندلو او نورو د ثبت په موخه یې په ټولو ولسوالیو کې پلټنه پیل کړې. تقریبا 18,000 ثبت یتیمان لرو او لږ څه کم 4,000 معلولین لرو. نو طبعا په دوی کې د دې په خاطر چې بررسي کیږي چې بعضې معلولین یا مړه شوي وي یا جوړ شوي وي د هغو معلومات وشي او یتیمان بعضې لعان شوي وي، بعضې یتیم نجونې وي د هغو نکاح شوي وي. د دوی په خاطر د بررسي روانه ده ټولو ولسوالیو کې او کابل کې هم څوک چې موږ مربوط لرو او بعضې وخت داسې هم پېښېږي چې چا جعل کړی وي نو د هغو د مخنیوي په خاطر باندې تر څو هغه وایستل شي په ځای باندې نور معلولین او یتیمان ثبت شي. د مسؤلینو په وینا تیر کال یې په دغه ولایت کې له یتیمانو او معلولینو سره 398 میلیونه افغانۍ مرسته کړې او پر دې سربیره یې ورسره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې هم ترسره کړي دي. تیر کال موږ د خپل سیستم د لارې دوی ته 398 میلیونه دا موږ دوی ته توزیع کړي او وخت په وخت کله چې د غذایي موادو کمکونه راغلي دوی ته د خپل ترتیب د لارې چې د موږ ثبت په هغو کټګوریو باندې موږ ته معلوم دي هغه احواج په لحواج هغو ته موږ توزیع د کمکو هم کړي. د یاد ولایت د شهیدانو او معلولین ریاست مسؤلین له یتیمانو او معلولینو سره د لا زیاتو نغدي خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستو ډاډ ورکوي.